د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان محمد نبي د اسیا جام په دویم پړاو سیالیو کې سریلانکا لوبډلې لخوا تر ماتې خوړلو وروسته وایي کریم جنت د سریلانکا د لوبډلې د لوبغاړي کیچ نیولی وای شاید حالات په بشپړه توګه بدل وای. ښاغلي نبي د لوبې 12م اوور وروستي توپ ته اشاره کوله چې د کریم جنت له لاسو څخه ولوېد. د سریلانکا دا لوبغاړی چې کریم جنت یې کیچ وغورځاوه په هغه وخت کې یې په 10 توپونو 18 منډې کړې وې، خو وروسته یې په 20 توپونو 33 منډې وکړلې او په پای کې راشد خان وسوځاوه. محمد نبي د لوبې څخه وروسته په خبري کنفرانس کې ومنله چې افغان لوبغاړو ونشو کړی د توپ وهنې په وروستیو 5 اورونو کې ډېرې منډې وکړي او زیاته یې کړه موږ ښه پیل درلود خو پای مو سم نه و. که 20 یا 25 نورې منډې مو کړی وای هر څه به بدل وای. د افغان لوبډلې کپتان د لوبې د بایللو علتونه همدا د 20 یا 25 منډو کمی، د کریم جنت او سمیع الله شینواري د لاسونو څخه توپونه غورځېدل او د توپ اچوونکو لخوا په نامناسبو ځایونو کې د توپونو اچول وویل. خو محمد نبي وایي چې په لوبډله کې د غلطیو څخه زده کړه کېږي او کوښښ به یې دا وي چې په راتلونکو لوبو دا غلطۍ تکرار نه شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې شنبه د سپټمبر په 3 سره له دې چې سیالې لوبډلې ته یې د 115 منډو نسبتا ستر هدف ټاکلی و، خو په فیلډینګ کې د ځینو لوبغاړو د غلطیو او د هغو نیمګړتیاوو له کبله چې ښاغلي نبي یادې کړلې ونشو کړی چې د خپل هدف دفاع وکړي. دا د اسیا جام په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړنۍ ماتې وه. افغانستان د لوبو په لومړي پړاو کې سریلانکا او بنګلادیش لوبډلو ته ماتې ورکړه او دویم پړاو سوپر 4 ته یې لار پیدا کړله. په دویم پړاو کې د افغانستان دویمه لوبه د چهارشنبې په ورځ د سپټمبر په 9 د پاکستان او پنجشنبه د سپټمبر په 8 د هند سره ده. د اسیا جام سیالیو وروستۍ یا فاینل لوبه د سپټمبر په 11 کېږي. درنو لیدونکو که د موږ سره په چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.